دا کیسې ده د یو جادويي ګوتمې او د یو ایماندار هلک. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلې کهانیانې تاسو ته مخې راځي. په یو کلي کې یو غریب هلک اوسېدو چې د هغه نوم سلیم و. سلیم ډېر زیات محنتي او ایمانداره هلک و. سلیم به ټوله ورځ د خلکو په پټو کې کارونه کول او چې څه به یې ګټلو نو د ماښامې به یې خپلې خور ته راوړو او په هغې باندې به یې پې روټۍ خوړله. د کلي والا خلکو هم د سره ډېر زیات محبت و، ځکه چې سلیم به همیشه د غریبانو خلکو مدد کولو. سلیم یو ورځ غرونو طرف ته لاړو. هلته کې سلیم ته یو زوړ صندوق میلاو شو. په دغې صندوق باندې څه عجیبه غونده کې نشانات وو. چې سلیم دا صندوق کولاو کو نو په دې کې دننه یوه ګوتمه پرته وه. سلیم چې دا ګوتمه راواغسته نو سلیم ته یو غیبي اواز راغو او ورته یې وویل چې سلیمه دا یوه عام ګوتمه نه ده بلکې دا یوه جادو والا ګوتمه ده او دا ګوتمه صرف هغه خلکو دپاره ده چې څوک ډېر زیات نیکان وي او د دې ګوتمې طاقت په نیک کارونو کې استعمالوي. یو ورځ په کلي کې یو بوډا فقیر د ډېرو ورځو نه ناست و. دغه بوډا فقیر د ډېرو ورځو نه وږی هم و. دې فقیر سره نه کور و او نه ورسره روټۍ وه. سلیم چې دا فقیر ولیدو نو ده ته خواته راغو. سلیم ده ته د جادويي د ګوتمې نه ډېرې زیاتې پیسې ورکړې. فقیر ډېر زیات خوشحاله شو او سلیم ته یې ډېرې زیاتې دعاګانې شروع کړې. د دې نه پس د فقیر زندګي بدله شوه او هغه یو مالدار سړی جوړ شو او ځان ته یې کاروبار روان کو. یوه شپه په کلي کې ډېر زیات طوفان راغو. هر طرف ته ډېره زیاته تیاره خوره شوه. خلک ډېر زیات یېرېدلي وو، ځکه چې ماشومانو ته بلکل لاره نه ښکارېده او ماحول ډېر زیات خطرناک و. سلیم خپله ګوتمه اسمان طرف ته اوچته کړه نو په ټول کلي کې رڼا خوره شوه. هر طرف ته چراغا شوه. داسې لګېده چې لکه ستوري ځمکې ته راکوز شوي دي. خلک ډېر زیات خوشحاله شو او د الله پاک شکر یې ادا کو او په کلي کې خوف بلکل ختم شو. یو څو ورځې پس په کلي کې ډېر زیات باران وشو. د باران د وجې ډېر زیات سیلاب راغو. هغه سیلاب یو ماشوم په مخه کو او دغه ماشوم یې ډوبولو. خلک ډېر زیات یېرېدو. هغې ولاړو چې دا ماشوم به څوک بچ کړي او په چا کې هم دومره همت نه و چې دغه ماشوم یې بچ کړی وی. سلیم چې څنګه ماشوم ولیدو نو هغه خپله ګوتمه راواغسته او د الله نه سوال وکړو. سلیم ته په سیلاب کې یوه جادويي لاره جوړه شوه. سلیم په هغې لارې باندې روان شو او هغې ماشوم ته ورسېدو او هغه ماشوم یې بچ کو. کلي والا خلک ډېر زیات حیرانه شو چې دا منظر یې ولیدو. ټول کلي والا خلکو د سلیم شکریه ادا کړه او د هغه د بهادرۍ تعریفونه یې شروع کړو. د سلیم په کلي کې یو لالچي انسان اوسېدو چې هغه ته د سلیم د ګوتمې باره کې پته ولګېده. هغه اراده وکړه چې زه به د شپې د سلیم نه دا ګوتمه راپټه کړم او په دې ګوتمې باندې به ځان ته ډېرې پیسې پیدا کړم. خو چې څنګه هغه د سلیم کور ته راغو او ګوتمې ته یې لاس یوړو نو په کمرې کې ډېره زیاته تیزه رڼا خوره شوه. د غل لاس ورپېدو او په ځمکه باندې راپرېوتو او بېهوشه شو. د دې نه پس غل ته د خپلې غلطۍ احساس وشو. غل د سلیم نه معافي وغوښته او سلیم سره یې وعده وکړه چې د نن نه پس به غلا نه کوم بلکې زه به یو ایماندار سړی جوړېږم. یو ورځ په کلي کې ډېر زیات ځناوران بیمار شوي او کلي کې د ځناورانو بیماري ګډه شوې وه. ټول زمینداران ډېر زیات پریشان وو او هغې وی چې اوس به موږ خپلو ځناورو سره څه کوو. سلیم په خپلې ګوتمې باندې لاس کېښودو او د الله نه یې سوال وکړو چې یا الله پاکه دې ټولو ځناورانو ته شفا ورکړي. لږ ساعت بعد ټول ځناوران ټیک شو او الله پاک ورته صحت ورکړو. ټول زمینداران او ماشومان ډېر زیات خوشحاله شو او د سلیم تعریفونه یې شروع کړو او ټولو د سلیم شکریه ادا کړه.
یو ورځ سلیم ته پته ولګېده چې په لرې غر کې یو غار دی چې په هغې کې ډېر زیات خطرناک ډاکوان اوسیږي او دغه ډاکوان د شپې په وخت د کلي خلکو نه غلا کوي. سلیم همت وکړو او دغې غار ته لاړو. چې څنګه سلیم غار ته ورسېدو نو ډاکوانو سلیم ګیر کړو. سلیم خپله ګوتمه راواغسته او بره یې ونیوه. د ګوتمې نه ډېره زیاته رڼا خوره شوه. ډاکوان ویرېدو او وتښتېدو او په غار کې دننه پټ شو. دې نه پس په غار کې غټه دماکه وشوه او هغه ټول غار تباه شو. په دغه غار کې یوه غټه خزانه وه. سلیم دغه خزانه ځان سره راواغسته او کلي یې ته یې راوړه او د ټول کلي په غریبانو کې دغه خزانه تقسیم کړه. سلیم په دې خزانه باندې په کلي کې یو سکول جوړ کړو، یو کوهي وکنستو او جومات یې پکې جوړ کړو. وخت تېرېدو په پوره کلي کې د سلیم د بهادرۍ او د نیکۍ کیسې مشهورې شوې. خلک به د لرې لرې نه د سره ملاقات ته راتلو. خو سلیم به ورته همیشه وي چې جادو په ګوتمه کې نه دی بلکې جادو د انسان په زړه کې دی. یوه شپه سلیم ته یو غیبي اواز راغو او ورته ووی چې تا ثابته کړه چې ته یو نیک انسان یې او تا د دې جادویي ګوتمې طاقت په نیک کارونو کې استعمال کو. اچانک دغه ګوتمه په هوا کې بره اوچته شوه او اسمان طرف ته لاړه او غیبه شوه. خو سلیم به د دې نه بعد هم د غریبانو خلکو مدد کول. د دې نه پس په ټولو خلکو سلیم سره ډېره زیاته مینه او محبت کولو.